سلامونه ستړي مشه جوړ په خیر په لندن کې په یو غریبانه کور کې راټول شوي یو او ډاکټر صاحب ناشناس هم زموږ په منځ کې دی زموږ دپاره خوشحالي دا ده چې ډاکټر صاحب را سره دی او دا ویډیو که څوک ګوري خوشحالي دا ده چې ټول وطن به یې ګوري ټول افغانان په لر او بر کې او افغانان په بهر کې هر چېرته چې دي د استاد له غږ سره اشنا دي د ده سره یو نسل رالوی شوی دی او دویم نسل چې نه یې پېژني نن به یې وپېژني ډاکټر صاحب ناشنا ستړی مشې په خیر راغلی جوړ تکړه نو پوهېږم چې مصروفیتونه هم ډېر دي ته خو په دې عمر کې سر لري چې زه خبر شوم چې 90 ته نږدې شوی خو بیا هم لمبام کوي زه نه منم لمبام کوي دومره خبرې به چې سپورټ کوي ګرځې او له وزن نه دې معلومېږي چې خبره همداسې ده نو نور دې هم همدغومره عمر درته غواړو ځکه زموږ شتمني او سیاسي خبرې به نه کوو محفل دی ملګري دي دوستان دي د استاد نه به یوازې د هنر په باره کې د ده سندرې واورو خبرې به ډېرې نه کوو سندرې به ډېرې واورو نو استاد اوله سندره کومه ده او که کومه خاطره ورسره مله وي دا هم راته ووایه اوله سندره نن د جانان دیدن ته ځمه تورې نرۍ وریځې دغه ما په ډېر کوچنیوالي کې اورېدلې وه 20 کاله وروسته مې بیا په کابل ته چې راغلو هلته مې 20 کاله وروسته دې ته مې ځینې نورې ټپې او دا لنډۍ ورته انتخاب کړې او نغمه مې ورته جوړه کړله دغه شی مې ووایه نو جلال خپل وطن ته راشه خپل وطن ته راشه تور نرۍ ورځې باندې خپل کورونه مستې نازنینې که خلک ډېر دي پرې آباد دي خپل کورونه مستې کله دغه مې لومړۍ سندره نه وه ولې لومړۍ سندره مې د تورې سترګې خماري نو دا مې بیا وروسته وویله ښه تاسې بل کوم سوال نو ما ویل چې دا د هغه سندرونه به شروع وکړو ځکه دا د اولینو سندرونه وه نه تاسو مخکې که څه هم هغه په دې ویډیو کې نه ده راغلې دا خاطره مو وویله چې څنګه دا سندره دا فکر درته راغی نه فکر کوم تاسو ماشوم وئ او تلئ د افغانستان خواته را روان وئ د پښتونخوا نه دغه کیسه که لږ نور هم راته وکړئ چې دا خلک هم پرې خبر شي قصه به ډېره اصل زه د 7 کالو وم او ما د 5 کالو چې وم د موسیقۍ سره هم علاقه پیدا کول زما د مور خپلوان وه هغه نارینه یې اکثره په برانداو کې مځکې درلودلې هلکې دغه باغ هم درلودې یخچیان درلودل وړې ټوله کارونه به یې د باغ کوله میوې راټولولو شګیا راټولولو دا او دا یې ټوله هورې کوله نو دوی به د 1 میاشتې 2 میاشتې لپاره نه وه نو بس دا ښځې به یوازې وي دا میرغضبان به نه وه نو دوی به بس دغه 9 بجې 9:30 بجې چې بس ولې بس هغه کوچنیان به ټوله بېده سوله دوی به دا دریې راواخیستې زنګولهدار او بې زنګولې هغه به یې شروع کړې نو حمدونه یې هم ویله د خدای صفت او نعتونه یې هم ویل د پیغمبر صفت او د یوې حتی د عاشقانه و دغه زما جانان په خوبرویانو کې معلوم دی چې ډاکټر دی افغانستان کندهار یو ډاکټر درلود امیر جان نومې دی معلوم و چې دا د هغه معشوقه وه چې دا جوړ کړی دغه سندره یې ویله او یو بل و لا 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 دا هغه سندره یو بله سندره دغه اوس مې د هغه دغه څخه هېره شوله هغه دغه د القمه صاحب دفتر لرم دغه القمه صاحب مې پیدا نه کړي هر څه چې دغه سندره مې زده کړې وه دغه شی مې واورېدی هغه د القمه صاحب دفتر دغه نغمه مې په یاد ده مګر دغه القمه مې پیدا نه کړې تر اوسه پورې د القمه نه دی پیدا کړې دغه سندره وه دا به ما ویله خو په هر صورت بیا وروسته نو طبیعي ده چې یو څو سندرې نورې مې بیا وروسته نو تاسو مشهور شوئ راډیو ته راغلی تلویزیون ته بیا وروسته د هغه وختونو یوه نیمه سندره که نه چې ته دومره مشهور نه وې رښتیا هم ناشناس وې
یو شی و ما په دا سندرو کې په شعرونو کې په افغانانو کې په معاصرو افغانانو کې یو شاعر چې واقعا یو تغییر یې راوستی په شعرونو کې او دغه د خپله هغه ژوند د ژوندانه هغه قصې چې کولې هغه وخت یې معلومېږي دېرش یا څلوېښت کاله چې کوم وختو کې د ژوند کړي دي او دغه قصې د هغه د راوړي دي په دغه قصو کې هغه عبدالباري جهاني عبدالباري جهاني دا د مستو پسرلی دی دا د اور سبزه خوبي ده هره پاڼه خو مالې دا ګلاب مشلان ډاکټر صاحب دغه ووایه دا د مستو پسرلی وخت مې وایه دا شی راکوي ساقي غاړه مې راوړې په زنار یې زینت لیکه د ګناه په توپانو مې دوژخونه توپانې دا د زنار کلمه ما د لومړي ځل دپاره د پښتو په شاعرانو کې دغه عبدالباري جهاني او عبدالباري جهاني مو اشنا هم دی ورسره نږدې نه هغه مګر یو شی دغه ګل یو شی ګوره ښایستې نجلۍ پښې خوله تر قیامته څوک خولګۍ نه بلي خوله تر قیامته څوک خولګۍ نه بلي سندره به واورو بیا به یې کیسه له ډاکټر صاحب نه واورو ګوره ښایستې نجلۍ پښېمانه ګوره ښایستې نجلۍ پښېمانه اوسې ګوره ښایستې نجلۍ پښېمانه اوسې خوله تر قیامته څوک خولګۍ نه بلي دا بېانصافه دا هرجن خریدار دا بېانصافه دا هرجن خریدار ښکلي ناوه کوی نه بلي دا پرونی ښکلي نو ناوکۍ دا د قیامت پورې نه وي نو ګناه د چا ده د ناوکۍ دی که د هغه سړي دی دا سړي دغه شی راوستلی مګر په دغه کې دغه ابتکار دغه چیز څخه چې اخیستنه کړې ده هغه یو انګریزي خاندر انګریزي خاندر It's now or never. Elvis Presley, yeah? A bigger smile so tender. My heart was captured. My soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here. It's now or never. Come hold me tight, kiss me, my darling. Tonight, tomorrow will be too late. It's now or never. My love is great. It's now or never. My love is great. ډاکټر صاحب دا به نه دی پرېږدو داسې حتمن به وایي دا زموږ د کتونکو سره به دا شریکوي داسې پوه شوم چې دا یو ډول نستلجي وه په اصطلاح پخوا پسې خفګان و او د مینې خبره هم پکې وه دا څوک چې په انګریزي نه پوهېږي ورته ووایه کیسه څه وه Tomorrow will be too late. هغه مهرباني چې لري دغه اوس یې وکړه چې غواړي هغه دغه اوس وکړي هر کار چې غواړي وکړي تبدیلي راولي کړي دغه اوس یې وکړي سبا به بیا ناوخته وي کېدله Tomorrow will be too late. په دغه کې دغه شی و مګر دا شی خورا په ښکلي چې زما سره کتابچه نشته ما به دغه ټوله سندره تاسو ته ویلې وای مګر دغه بې پیله وار راباندې جوړ کړو نه ډاکټر صاحب شیان مې ټوله جلا کړل ډاکټر صاحب موږ غواړو چې هغه څه چې موږ ورسره لوی شوي یو هغه واورو او که تاسو فکر کوئ چې د کتابچې مشکل دی موږ ټولو سندرې یاد دي ستا در سره کومک کوو مرسته درسره دغه د زنار کلمه په پښتو شاعري کې ما نه ده اورېدلې زلال زنار زلنار دا یوناني کلمه ده زنار
زونار هغه تور تار دی چې په هغې کې به د صلیب دغه جړېلي په دغه کې چې دا کافران د نورو کسانو څخه تر هغه د مخه د زردشتیانو په زمانه کې 2000 کاله پخوا هغو بیا 2 تاره د وړیو دغه بیا سره اوږدلي وه په ملا به یې تړله او پر اوږو به یې اچوله چې هغه بیا زردشتیان معلومې ده نورو کسانو څخه اما عارفانو دا شی د تسلیمي مطلق و مرشد ته و پیر ته او هغه چې بس یو لکه مړی چې و مړی پرېولو ته تسلیمیږي هغه رقم تسلیمیږي هغه اعلان کوي نو فکر نه کوئ چې زموږ عامل کیدای شي هغه یې که نه نه هغه شی نه دی په دې چې ساحل افتاده گفت دا د اقبال یو شعر دی ساحل افتاده گفت گرچه بر زیستم هیچ نه معلوم شد آه که من کیستم ساحل هغه وچه هغې دغه وکړي چې دغه عمر مې تېر کړي په دغه ونه پوهېدم چې زه څه شي کوم هیچ نه معلوم شد آه که من کیستم موج ز خود رفته تند خرامید و گفت هغه موج چې ځان یې ورک کړی هغه تند په حرکت راغی او ویې ویله هستم اگر میروم گر نروم نیستم تر هغه وخت پورې یمه چې په حرکت کې یم چې حرکت مې ونه کړي بیا نه یم یعنې آب استاده ګنده می شود ولاړې اوبه ورستېږي دغه شی دغه شی ساقي غاړه مې راوړې په زنار یې زینت کړه ساقي غاړه مې راوړې په زنار یې زینت کړه د ګناه په توپانو مې دوژخونه توپانې کړه په خمار کې الله سوی په مینا مې اسمانې کړه د مستۍ په بقا کې د لنډۍ ژوند رافانې کړه په خمار کې الله سوی په مینا مې اسمانې کړه د مستۍ په بقا کې د لنډۍ ژوند رافانې کړه ساقي غاړه مې راوړې په زنار یې زینت کړه راته وایي چې څښو دا وروستۍ پیالې د مینې راته وایي چې څښم دا وروستۍ پیالې د مینې دا د تاک د زړګي وینې د شرابو ډکې پینې دا د نن زندان که نه وو هم به خم پر خم تشېږي دا د نن زندان که نه وو هم به خم پر خم تشېږي د زردشت د مذهب اور دی دا به سر پر سر بهېږي راکوئ چې مستېږو په مستۍ کې مو قصدې ده موږ د موج په دور ژوند یو په آرام کې مو نیستې ده ساقي غاړه مې راوړې د رندانو په آیین کې د ساحل غوټۍ وړېږي د رندانو په آیین کې د ساحل غوټۍ وړېږي د رندانو په آیین کې د ساحل غوټۍ وړېږي دا په څنګه دا مې مزده بیا شعر د رندانو په آیین کې د ساحل غوټۍ وړېږي د بحرونو توپانو کې د اوږدې بقا څپېږي د بحرونو توپانو کې د اوږدې څپا د هغو څپو په تمه د بدمستو حریفې ده د هغو څپو په تمه د بدمستو حریفې ده هستي سازه بدمستي ده نیستي سوزه پایکوبي ده هستي سازه بدمستي ده نیستي سوزه پایکوبي ده راکوئ چې مستي ده په مستۍ کې مو مستي ده موږ د موج په دور ژوند یو په آرام کې مو نیستي ده ساقي غاړه مې راوړې په زنار یې زینت ډېره مننه ډاکټر صاحب نوي کلن کېږي خو ګورئ دغومره شعرونه یې ټول یاد دي او ما ورته ویلي چې که مشکل موږ ستا مینوال یو او ستا د شعرونو او د هغو شاعرانو کور یې ودان چې دغسې خوندور او ګټور شعرونه درکوي نو موږ در سره یو او ستا نور هم در سره یو او حوصله در سره کوو هیله ده چې ته ستړی نه شې را سره
خوره شنبه شکرین ندیده خوره شنبه شکرین ندیده شوله غاش مرغلره ندیده شوله غاش مرغلره ندیده خوره شنبه شکرین ندیده خوره شنبه شکرین ندیده شوله غاش مرغلره ندیده شوله غاش مرغلره ندیده Çudaba sabriye pastır kamadı Çudaba sabriye pastır kamadı Çudaba sabriye pastır kamadı Çudaba sabriye pastır kamadı Pastane paqamat stare naditsadi Pastane paqamat stare naditsadi Kule gashte marghalare naditsadi Gashte marghalare naditsadi Khoze چې د زلفو په زنځیر یې زما بند کړ خوب گذار کنه زلف چول خپل یار لره رات بار چی پشکلو نظر نظر ما کړه سترګې چې پیدا دي خود دار لره کنه زلف چې ول شي خپل یار لره کنه شکل من روزه کازه بڑا کی پیاله اخلم جکی پیاله شکل من روزه کازه بڑا کی پیاله اخلم جکی پیاله هر سړی پیدا دی پل پل کار لره کنه رښتیا وایي پل یار لره کنه نشته څنګه نشته د خپل یار سره خوشاله نشته څنګه نشته د خپل یار سره خوشاله خپل یار سره خوشاله خپل بیاس په لاس کې زګلزار لره کنه ولول شي خپل یار لره کنه چې تیریږي خپل لره کنه زلفې چې ولول شي خپل یار لره کنه د ستر خوشحال شعرونه و د خوشحال خان خټک او د ډاکټر صاحب یو کمال په دې کې هم دی چې
د تکړه وتلو ناموتو شاعرانو شعرونه انتخابوي او خوشحال د تل پاتې وي زموږ فکر کې او په ذهن کې. سلطان د چایې سلطان د سلطان د چایې ستارم زران ډېر دي وایه ته درمان د چای وایه ته درمان د چای د زړه سلطان. د احمدشاه بابا شعر هم شته د ډاکټر صاحب ناشنا سره شیرین عمر چې تیریږي درېغه درېغه. شیرین عمر چې تیریږي درېغه درېغه د اوبو په څېر بهیږي درېغه شیرین عمر چې تیریږي درېغه درېغه د اوبو په څېر بهیږي درېغه درېغه. دا یاران لکه ګلونه د بهار دي دا یاران لکه ګلونه د بهار دي د خزان په تاو رژیږي درېغه د خزان په تاو رژیږي درېغه شیرین عمر چې تیریږي درېغه درېغه د اوبو په څېر بهیږي درېغه قاسم زما نه شو بل څه درېغه احمدشاه نه په بل احمدشاه بابا واستان قدر یې نه کړ درباری راز دینا जलता है तो जलने दे आंसू न बहा फरियाद न करे जलता है तो जलने दे आंसू न बहा फरियाद न करे जलता है तो जलने दे पर्दनशे का आशिक है यूं नाम वफा बर्बाद न कर पर्दनशे का आशिक है यूं नाम वफा बर्बाद न कर जलता है तो او ډاکټر صاحب وبخئ नजर के तीर चला
मासूम नजर से तीर चला बिस्मिल को बिस्मिल और बना मासूम नजर से तीर चला बिस्मिल को बिस्मिल और बना अब शर्म हया के पर्दे में यूं चुप चुप के बेदाद न कर दे जलता है तो हम आस लगाए बैठे हैं तुम वादा करके भूल गए या सूरत आके दिखा जाओ या कह दो हमको याद न कर दे जलता है दिल जलता है दिल जलता है ډیره مننه ډاکټر صاحب دا هغه کې زمونږ شمله دې په دې اردو ژبه کې هم لوړه کړې ده نه اردو دې هم خاص ده او سندرې دې هم زیاتې دي ما اورېدلي وو چې روسي سندره هم ته وایې Не слышит в саду даже шорохи, не слышит в саду даже шорохи. Все здесь замерло до утра, если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Речка движется и не движется, вся колунного серебра, песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Спасибо большое. Я по-новому сразу шпитам карты. Шурович шон да рвазе хандану. Ора да хандану. دا د مسکو شاوخوا کې کنه آرام شپې کوي کنه او ماته د فاطمه په نامه یو څوک ژورنالیست و هغه راته ول ته د چاتر تاثیر لاندې ما دغه دوه ځای مې تاثیر لیدل ته د شوروي خاندان مې ورته وکړ چې ما د 1915 کال کې مې دغه د رواجي خاندان و هغه مې او یو مې دغه دا مخکې د چې ویل نه هغه د مخ انګریزي چې شو وروره Tomorrow. Tomorrow will be too late. سبا به ناوخته سبا به ناوخته یاره مهرباني چې لرې دغه نه یې کوه سبا بیا خلګۍ د خلګۍ نه وایي هغه مې بیا نو بې متا دکان دی ډاکټر صاحب انقلابي سندرو تم ځان تیار کړ ایک خندار د زمرو وطن او دا د مستو په سرلای دی دا د مستو په سرلای به درته وایم دا د زمرو نه وای دا د قندهار د مې دغه علاقه دی دغه دی بس تا فرمایش نه کی ستا کیسه پاتې شول د مستو په سرلای وای د مستو په سرلای بس د مستو په سرلای بو
دادمستو پسرلی دی دادمستو پسرلی دی دادا او صبر کو بدم عرفان خماری در گلاب شراب شو دادمستو پسرلی دادا او صبر کو بدم عرفان خماری در گلاب شراب شو دادمستو رجوي هر وطانه پروی صدفی تاکی شخوی دمستی تو هم پروی صدفی تاکی شخوی دمستی تو هم هر نرگس تی جام ورکر هر نرگس تی جام ورکر هر گل بوتی یادشو عرفان خمار در گلاب شرابش دادمستو پسرلی بسنه پخلوت جاکته در خاموشی روا شردی بسنه پخلوت جاکته در خاموشی روا شردی زیرو بم پکی زدی آشاباز فریادی شو زیرو بم پکی زدی آشاباز فریادی شو دادمستو دادمستو پسرلی دادا او صبر کو بدم عرفان خماری در هر گلاب شراب شو دادمستو پسرلی ډیره مننه ډاکټر صاحب نو ډاکټر صاحب همیشه د پسرلی دی په موږ او تاسو باندې او قدمه کوي لږ دمه به وکړو او کوای چې حوصله شته هغه کیسه وکړه کږه وږه تېرېده پر بیان شوله وای زه په سپینو تورو نه یم زه کږه وږه پر لارې ته مین یم کږه وږه پر لارې ته ما ته څوک ونه نه ډاکټر صاحب خدای وبخښي نه دا ډور دا رقم چې نه دا رقم دا فکر نه کوي چې دا د ټولنې محرومیتونه دي که نه واضح خبر د لنډیو ډېره برخه اوس تاسو چې ویلي دي که نه ما دوې سندرې دي یو دا دره به دره وایي پغمان بدله د سمال نگار شم د دغه دی یې پرېږدي پلار یې دی د قوم مشر دی ورور یې دی نه غواړي چې د یو نارینه سره وپېژني او بس نو دغه کې یو لار ورته پیدا کړي ولې بیا چې راووتله فکر کوي چې بس لیبل شو پر دغه ځای چې دا یې معاینه ده او دا یې مېړه دی خلاص او که دا نه وي عادي ګرځېدلی خلاص سمبس وکړي نو خو دا د ټولنې محرومیتونه که نه تاسو مخکې اشاره وکړه خو دا ستاسو لنډۍ هم دغه محرومیتونه دوا کولی شي تر ډېره ډېر شیان دي دغه دوې سندرې زما مخصوصا یو لیلا کمیس دي تور دا د افغانستان په عراق دی لیلا کمیس دي تور ما بچرکه خالونه دي څلور ما بچرکه لیلا کمیس دي تور خالونه شنه دي سرشال پر اوږو خپور ما بچرکه ګوره د افغانستان د بیرغ دا ته بیرغ ته وایه مګر محبوبیت ته ویلی کېږي بیرغ ته راځي راغلی اما دلته بیا ما نوروز آیی که شادابت ببینم نه در وزیر اعظم چې مور دې ووینم نه شب خوابم که در خوابم د شپې هم خوب نه راځي چې په خوب کې دې ووینم زمین را میکنم از زخت دارم زه ټولم ځکه په خپلو اوښکو غواړم چې دریا بیکم چون ماهی بلکه در آبدت بیان شد وارد تو ماهی سه چې بیا د کوشتې زنم د غم څخه بغمان شد دا بیا یا مثلا دونه ښه فارسي چیرې زده کړه تا خو شمالي په هندوستان کې تېر کړی دی سبق یې په فارسي بدل پلار ګلستان و بوستان او کلیله و دمنه دغه یې راته ویلي وو د بیدل شعرونه به یې راته ویل د مولانا شعرونه به یې راته ویل دا پخوا تر دې چې کابل ته راسم دا کابل چې راغی بیا دا شیان دا ډېر دغه ولید دا یعنې ډېر دغه سوله تاثیر یې پر ما باندې وکړي او شعرونه یې ښایسته شعرونه د هر یو د مولانا دا د بیدل ده د سعدي ده د حافظ ده
هر یو ښایسته نو په دې کې ستاسو خپل استعداد او که تاسو کوشش وکړئ ځکه ستاسو فارسی خبرې او فارسی سندرې خلک فکر نه کوي چې تاسو به دا دویمه ژبه وي فکر کوي چې تاسو اوله ژبه ده نه دا د موسیقۍ سره چې څوک اشنا وي دا د ژبې هغه پرونونسیشن او تلفظ زده کول دا بیخي موسیقي غوندې سړی زده کوي دا هغه څوک چې په موسیقی کې زاد کندریان دی مثلا موسیقی تجربه ما گفتم برای شما کجا میرین دستی معلومی شه کنداری دی دا غریب نو تاسو څه کمالو تاسو خو ډیر سایکل کړی دی د موسیقي سره مې علاقه او تلفظ کو دا د پښتو د اردو الف چې دی دا پاشان دی آسمان سے آ گیا اب آسمان از آسمان آمد البته دا واو ته نږدې دی او په پښتو کې دا خلاص دی د رقم په اردو کې هم خلاص دی وہ آسمان سے گیا هغه د اسمان ولاړی یو رقم دی خو یو بل پښتنه چې سوال لرم ډاکټر صاحب په 2002 کې تاسو ما کور ته راغلی وې تا موږ ته یو خبره وکړه تاسو ما پلار د مسخیل راغلی د چی څه مسخیل ته کاکړان خدا ده موږ د ژوبه وو زموږ لاته ورنیکه هغه ملا بابر کاکړ نومې دی هغه د ژوبه راغلی په ژوب کې هغه کاکړستان یې مرتوی دا ژوب ده دا د کوټې او د چمن بلوچستان تر مابین یو سټیشن دی د ژوب په نامه سره ژوب موږ هغه ژوب ورته وایي هغه د کاکړانو ځای نو زما نیکه دا بابر چې هغه ورې کاکړ او مسخیل کاکړ و مسخیل نو دا تقریبا شپږ نسله پخوا تر ما هغه مالکه تاسو د مسخیل هغه مې بجې څو دي چې د ماینې ها نه یو سندره به وای بیا به استاد رخصت کوو کنه نو اخیری خبره مې دا کوله هغه د کنه لنډۍ د وای د اخیری مصری دی دای اخیری مکه د ځوانانو مجلسونه ځوان مې ځکه درته چې به مبالغه تکړه روغ وزن د کم دی فکر او روح هر څه د تازه دي او امداسه د غواړو نو درته وای چې په نن سبا موسیقۍ کې ګوتې وایي که پرېښې دي ده که خوند نه درکوي نه موسیقي مې ساتلې ده او په دغه شي کې رښتیا درته ووایم چې دغه منیژن نادري په هالند کې دا ژوند کوي او دا بیخي لکه هغې ته سره دا درو پنځوس کلو ده او زه دا تقریبا 40 کاله تفاوت سره لرو مګر زه مور بولم په محبت دې را نسي ته مې مور غوندې شفقت د مور را سره لري او د خور مهرباني را سره لري د لور غمخوري را سره لري دې خورا ډېر کار کړی دغه زما په موسیقي کې او زما په فعالیت کې د موسیقي او دغه البومونه چې دی راځي تر اوسه پورې تقریبا 45 البوم یې راځي دي په هر یو البوم کې شپږ یا اووه سندرې یو اردو 2 پښتو 3 پښتو 3 فارسی دا توازن یې ساتلی دی ولې هندوانو او سیکانو هم په افغانستان کې شته د هغو خاطرې هم کړي دي دغه شیان یې برابر کړي دي هغه یې دغه کړي دي دغه ته یې بوتلله مزه ورې ډېر خدمت یې وکړي دی ومیړه او زوی یې دواړو درو سره خورا ډېر کومک کوي زه تر 3 هفتې میلمه وم د دی په کور کې په ډېر وړوکی کور یې و 3 اتاق یې درلودل په هغه کې دغه 4-5 نفره چې یو ځای و او خورا نازونه یې راکړل مقصد دغه شیان دی وکړه د دې دغونې یعنې دغونې چې ده زه په خلکو وپېژندلم نور کسانو دا کار نه و کړی په کابل کې نو تاسو خو خلکو هسې هم پېژندئ نو څنګه دې پې وپېژندئ تاسو خو هسې هم خلکو پېژندئ په افغانستان او په ټوله دنیا کې هم خلک پېژني نه یو پېژندل دي یو زما 600 سندرې ما ویلې وې زه دغه 600 سندرې په خلکو واورېدلې ولې د البوم په نامه سره البوم اول او البوم دوم تقریبا 45 البوم یې راکړ په هر یو کې شپږ یا اووه سندرې نو پښتو د دو سره تا وویلې بیرته سره که څنګه بله دې څه وکړل مثلا دغه شیان یې سره یو ځای کړل البوم دغه به هر ورځ را ایستی هر ورځ به راست دغه اوس هم دغه یو دغه دی د نوایو ناشناس په نامه سره چې وګورئ هلته دغه زما خبرونه ټوله زما تګ به کم ځای ته دا ټوله صفر یعنې دغونې مهربانه ده چې زما په کور کې زما اولاد رښتیا درته وایم یوه هم ماته یو ګیلاس اوبه نه دي راکړي یوه هم اما دی یعنې دغسې کار یو وخت دغه پښې معمول دغه نوکان مې رسوي دا پښه یې واخیستله فورا یې نوکان ځینې دغه کړل نوکان یعنې هېڅ دغه فکر کوي چې فقط دغه د کور نږدې هغه نږدې ترین څوک دی
خورا مهرباني او ډېره پاکه ښځه ډېره پاکه ښځه او د زړه له کومې دغه پیژندګلوي زه خونې ته بوتلم دغه منیژې خونې ته ورې بوتلم دغه مصارف ټوله دې وکړل د تګ او د راتګ هلته هغه پیسې چې ورکوي دغه کسان منیژه او د دې منیجر د ډاکټر صاحب منیجر هغه منیجر په هالند کې دلته دغه د برکي په نامه سره څوک دی په لندن کې هغه زما منیجر دی ول دا ډېر کسان چې ما دعوت راکړي ما دغه ته ګوري چې د حزبیانو دا کې یو د افغانستانیان دی دا دغه زه خودم منیجر یم زه خودم دا به ډیسپلین منیجر دی دا د منیجر دی خو کله کله ښه یو بل خبره دا د خبرونه د ډېر خبرېدل وایي د ډاکټر ناشناس مړ دی ولې دا دغه دی دا فقط ځینې کسان دي چې څو وارې دا خبر مونږ ته راورسېده غواړي چې مشهور سي د شهرت لپاره دغه شی دا شي مقصد یو همه جوړ کړي اما زه خوشاله کېږم چې خپل اندازه راته معلومه شي دا دی ولا پر خلکو ګران او کوم البوم نه وای د داسې فکر کړی دی چې اوس حساب کې حوصله نشته دغه نه سته زموږ څو پروګرام په مخ کې دي یو امریکایي استاد د ډېره لویه مایسترو او د پیانو نوازه ده او په موسیقي ډېر وایي هغه مې شاګرده سوې ده نو هغې ته مې تقریبا پښتو سندرې دې ورکولې تقریبا 12 پښتو سندرې 12 فارسي او 3 اردو سندرې نو دا نوټیشن د دې زده دي نو هغه بیا دا منیژې ورته چې دا کتاب دې خپل راوړه دا نوټیشن دا هم راوړه په کې او په الفابet د یوناني الفابet په دغه باندې هم ولیکه او په فارسی او عربي او پښتو په دغه باندې هم ولیکه دا کتاب زه مفت ته چاپ کوم نو ډېر د نه زوره وروستۍ سندره په خپله خوا او که چېرته د وروستۍ کومه خپله کمپوز کړې په دې وختو کې پوهېږم چې دا به ګرانه وي خو حتمن به دې هڅه کړې چې دغه شیان مې ټوله لیکلي وو خو نغمه یې راته یو ورځ به دغه کسان دغه ټول راغواړي او زه هغه کتابچه ځان سره راوړم او ما ته وایي چې کتابچه دې چیرې ده خو ډاکټر صاحب یو بل کیسه ده ته د هغه سره نه جوړېږي نه پوهېږم د رسنیو سره نه غږېږي د مطبوعاتو سره تلویزیون او راډیو د خلکو سره نه غږېږي ولې ما ته خو دغه پښتانه چې ما ته ټلیفون راکړي ما ول پرور د پښتو سره زه هېڅ خبر نه کوم ول دې درواغ غواړي او زه درواغ نه سم ویلی نو مې صادق زما ایښی دي نو ټول خو به داسې نه یي ټول خو به درواغ نه وایي هغه مې دی خو دغه درواغ خو دغه سړی دغه څه زه وایم چې دا پټه خزانه نشته دی وایي شته دغه ټوله شته نو زه دغه سره څه شو وایم بس ډاکټر صاحب باندې ګران هم دی او دغه شی هم وایم راځئ چې مخکې د ډېره ښه خبره ودرېږه یوه اخري خبره مخکې تاسو خپله ډېره ښه لنډۍ وویله چې لنډۍ هم نه وه شعر و که نه د خوشحال شعر و وایي شیخ د لمونځ روزه کا زه به ډکه پیاله اخلم او هر سړی پیدا دی خپل کار لره که نه نو چې په پټه خزانه کې ګوتې وایي ځکه به لانجې درته جوړېږي راځئ سندره درنه واورو دغه دی یو اردو سندره اقبال دی وایي زاہد شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر مسجد کے اندر ہوا شراب اخرم یا وہ جگہ بتا دے جہاں پر خدا نہ ہو کہ تو دا خدای کور دی نو خدای چیرې نسته ټول چیرې نو هغه زاہد شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ یا وہ جگہ بتا دے جہاں پر خدا نہ ہو مجھ کو یار معاف کرنا میں نشے میں مجھ کو یار معاف کرنا میں نشے میں اب تو ممکن ہے بہکنا اب تو ممکن ہے بہکنا
मुझको यारो बासिया चश्मा मेरो गशम बासिया चश्मा मेरो गशम कर्द नहीं रंगे तम जान गर्चे मुश्किल मुझको यारो ढल चुकी है रात कब की उठ गई महफिल ढल चुकी है रात कब की उठ गई महफिल कम है अब दिल का धड़कन मैं नशे में अब तो मुमकिन है अब तो मुमकिन है बाबुल नहीं हर छूट जा बाबुल Danursan mitulahe Ostadallah sansan rakije Osmadallah sanam ډیره مننه ډاکټر صاحب نه ډیره مننه کوو د نوې کلن دی موږ به دته دا دعا وکړو چې سلیزه دې پوره کړي له خیره سل کلن دي شي او لغنه ورسته بیا ګناګار نشو که ډیره دعا ورته وکړو ځکه سل کلنې ورسته په عذابیږي دغه اوس تکړه دی ځوان دی ډاکټر صاحب ډیره مننه کور ودان خوند یې وکړه دغه هر یو په دغه تفسیرو کې ګورم ماته لیکي چې زر کلن شي د ماته لیکي نه لیکي چې خدای دې عمر نورم کې سل کاله نورم درته دا مارشال شاه ولي خان هندوستان ته تللی و دا د کوم راجا او مهاراجا میلمه و په دا سبا سهار ټول مارشال صاحب چې غواړي وویني کوم ځای غواړي وویني ول دا چې اسانه خبر ده ما ته یو ځای ته بوزش دغه یو فالبینی شارلاتان نه وي بازار نه کې یو سم څوک دغه راوغوښتي یو پیش خدمت راوغوښتل دا پلاني ځای ته بوز هغه ځای ته ورسېدو نو نه جي لنګ ووا د اسای و د راغی سره سره چې فعال ګوري والله سره دا مارشال لاس پرسته اجر که رنگ جرما وشتی پرېږدي دوس دا فالبین پرېږدي دوس دا دغه مارشال دا ترجمان ته وایي دا څه شي څه پوسټ ول فالبین وایي چې دا لاس دې ښکاره کوي چې لاس کاله پخوا مړ سوی یې موږ هم ځکه وایو که نه همداسې ډېره مننه بس نو د اوس لپاره مو په خدای سپارو
ډاکټر صاحب ته روغتیا همداسې تکړه غواړو همداسې هنرمند دې پاتې شي او موږ ته د خوشحالۍ راکړي له ډېرو تاسو ټولو مننه او ډاکټر صاحب ستاسو نه مننه کور ودان مننه ژوندی اوسئ